الله رب عزت فرمایي یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. الله رب عزت په دې آیت کې आवाज کوي چې ای زما بندگانو چې تاسو د ګناونو په جواب ځامن اسراف کړئ زیاتم کړئ هر څونه ګناونه چې کړی الله وی لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه امیدي مکوئ. تاسو الله ته وژاړئ الله ته فریاد چې وکئ الله رب عزت پر ټول ګناونه معاف کړي کنه چې ټول ګناونه ته معاف کړه نو ته به متقی او پرهیزګار سره جوړ شي او بیا چې الله تعالی سونه جګه نو چې مصیبت راغله مصیبت بدري شي چې ستا غربت او فقر او مسکنت ته الله بنغه ختم کی. نو دې د وجه نورونو دا یو بنیادی خبره ده چې په خپل ګناونو باندې وژاړو. نن سبا خلک په ګناونو باندې فخر کوي. تاسو ګورئ نو وسم دا یو مصیبت راغله یو مرض راغله ده تاسو ګورئ کوم چې مراکز دي د ګډا زین دي د نڅاګرو زین دي چې ته خو یو مرقسم بن نشه چې پلاني ځکه یو کلب ده او د کې چې خځه او خلک ګړیږي چې ته خو بن نشه وسم ځکه پارو نه ګیلنه ده پکاره د مسلمانانو ملکونو کې چې څونه عیاشي او په حشي روانه ده ورونو د چې ته رب ته وسم توبه نه د استری په صدق سره که چې ته مونږ ته رب ته په صدق توبه ونه واسو نو دا خو معمولی عذاب دی الله به نور عذابونه په موږ باندې راولي او الله رب العزت چې خلکو ته به سزا ورکړي. نورونو د نجات لپاره لاره دا ده چې سړي نه څونه ګناونه شوي نورونو ګناونو دپاره چې ده توبه ده. د توبې مثال داسې لکه انسان یو لباس یو کپړه چې ګنده شي نو سړی خو دا کپړه چې دی ورونو وسعي خو نه چې ختمې کړي او ټوټه یو ځای ګنده شه هغه یو چاقو راولي یو ځای وسعي نه هغه په اوبو سره اینځي. څرنګه چې دا کپړه او لباس دا په اوبو سره صفا کیږي دارنګه انسان چې هر څونه ګناونه کړي نو دا په توبې سره صفا کیږي توبه به وباسي. او توبې په متعلق باندې قرآن کې ډېر آیتونه د رسول الله ډېر حدیث توبه چې دی ورونو د توبې دروازه کلاو ده تر څو پورې چې نمر د مغرب طرف ته راختلی نه توبې دروازه کلاو ده هر سړی الله رب العزت ته توبه په صدق سره وباسي. نو دا حدیث چې دی ورونو یو عظیم حدیث دی د درې نبوي وصیتونه پکې چې دی ورونو تاسو ته ذکر شو نو مسلمانانو ته دا پکار ده چې ورونو د دې وصیتونو رعایت وکړي او خپل زندگی چې دی ورونو څنګه چې د دنیا دپاره ته فایده علي نو د دې زندګۍ نه د آخرت لپاره پیدا اخیستنه پکار ده چې اوس ټول عمر سړی دنیا پسې ورپسې نو د قبر لپاره به عمل څه وخت کوي د آخرت لپاره به عمل څه وخت کوي. دا دنیا ده د دنیا لپاره هم پیدا واله او دا دنیا ده د دې دنیا نه د آخرت لپاره هم پیدا واله نو بیا به ستا دپاره سعادت او نیکبختي. دا حدیث چې دی ورونو دې کې یو عظیم فایده دا ده چې په دې حدیث کې د دنیا او د آخرت د نجات او د کامیابۍ اسباب ذکر شو او درې مختصر الفاظ جامع الفاظ او مختصر. یو دا چې جبر بنده کا یو عظیمه پیدا دا شو تاسو ته. بل دا چې قلاري کور کې کینه لکه د پیټو په زمانہ کې سړی کور کې کینی اوس دا مصیبت راغلی دی په دې زمانہ کې کور کې کینه کنه ډېر خلک چې د فیسبوک کې یو غوبل جوړ کړی دی او بس یو غولۍ جوړه کړې ده هلکه چې عذاب راغی خو چې د کینه عبادت وکړه د قرآن تلاوت وکړه ذکر اذکار وکړه نفلي عبادتونه وکړه قیام اللیل وکړه تهجد وکړه صلات دوحا وکړه د ساخت منځونه وکړه نور نوافل وکړه الله رب عزت ته وژاړه او فریاد وکړه چې مصیبتونه ختم شي. نو خلکو فیسبوک کې د مرضونو قسم وسې استهزاء او تمسخر شروع کړه. دا له یو بله ګناه ده ګناه د پاسه بله ګناه دا ده چې ډېره خطري ګناه چې ته یو مرض راغلی او په هغې پسې مې استهزاء کوې. تاسو وینئ ورونو دا فیسبوک دی بس چا کولرونو کې پخې ایښي وقایه دپاره چې احتیاطي تدابیر دي په پوزه پورې لوټکه تړلي او په لاسونو کې څه نور شی نه اغوستلي او سر ته چې دی پتیله او دشکې په سر کړی او څه کوي وایي چې زه وقایه کوم ځان ژغورنه ده. دا چې دا استهزاء ده او دا استهزاء که خلک کوي که نه ورونو رب به درمنې نور عذابونه بیا نازل کړي. مسلمان ته دا پکار ده چې ته وژاړې ته وګوره څوک چې د مرض باندې بیمار دي نو هغه د مرض چې دی برداشت نشي کولی چغې وایي فریاد کوي د هغې نه عبرت واله که دغه مرض په تا باندې راشي ته به څه کوې. ته د مسلمانانو دپاره سوال وکړه او ټول انسانیت دپاره هم سوال وکړه چې ربه په دې ټول عالم چې د عذاب راغلی ربه تې درې کوې. نو مسلمان سړی صفت دا دی نن سبا کفارو نه خو ګیله نه ده په کار مخکې مو ویله مسلمانانو داسې کارونه شروع کړي دي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دي. نورونه موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یي انسانان یې ګناه او زیاتی ختمي کېږي اقوالو کې او افعالو کې بهترین شخص او بهترین انسان هغه دی ورونو
چې خپله ګناه منې اقرار وکړي، خپله ګناه چې دی وپېژني او سمدستي الله ته انابت وکړي. نورونو دا یو څو مختصرې خبرې وې د دې حدیث په رابطه باندې. الله رب العزت دې موږ او تاسې د فتنو فسادونو نه بچ کړي او دا کم مرض او مصیبت چې راغلی دی مسلمانانو باندې مسلط شوی دی، په ټول عالم باندې مسلط شوی دی، الله رب العزت نه سوال کوو چې دا مرض او مصیبت د ټولو مسلمانانو او ټول عالم نه ختم کړي.